شروع کوم په نوم د الله چې بخونکی او مهربانه دی. ملګرو ستاسو ادبي ورور فضل دیان یم. په دې هیله یم چې روغ به یې جوړ به یې او ژوند ته به تازه یې. ډېرو ملګرو غوښتنه وه چې په اسلام آباد کې مندر جوړېږي، په هغې باندې دې څه ونه ویل. زه خو سوشل میډیا دومره نه ټچ کوم، خو بیا هم د هغه ملګرو غوښتنه وه، نو یو څو لفظونه مې پرې لیکلي، امید دی چې ستاسو به خوښ شي. نو غزل دی وایي باچا صاحب څنګ دې په زیګر جوړېدو، باچا صاحب څنګ دې په زیګر جوړېدو، په پاکستان کې چې مندر جوړېدو، اسلام آباد دې خدای په سین لاوکا، اسلام آباد دې خدای په سین لاوکا، د غیر خدایانو پکې در جوړېدو، ما به د خدای کور له چاندي کولې، ما به د خدای کور له چاندي کولې، زما خلاف به یو لښکر جوړېدو، تا خو ویل ملک ته پې خطره جوړېږي، تا خو ویل ملک ته پې خطره جوړېږي، چې مې په کلي کې ګودر جوړېدو، ستا د دیوران ویجاړ کردار په وجه، ستا د دیوران ویجاړ کردار په وجه، ځکه پښتون به تر خګر جوړېدو، او زړه مې غوښتل چې درته ډېر سوی یم، زړه مې غوښتل چې درته ډېر سوی یم، خو د پښتون بچي له شر جوړېدو، دیانه دومره بدقسمته ومه، دیانه دومره بدقسمته ومه، انسان مې مرګ ته په نختر جوړېدو، باچا صاحب څنګ دې په زیګر جوړېدو، په پاکستان کې چې مندر جوړېدو، اسلام آباد دې خدای په سین لاوکا، د غیر خدایانو پکې در جوړېدو، زړه مې غوښتل چې درته ډېر سوی یم، خو د پښتون بچي له شر جوړېدو، خو د پښتون بچي له شر جوړېدو. ډېره زیاته مننه.